سلامونه احترامات الله دو کې چې ټول کتونکي ښه وي محترمو کتونکو د نن ورځ دوه مخکې موږ لا یوه بلنه روغله د قوم افریدي د جرګې له طرفه چې په 19 اپریل به په کمبرابوت مارکیټ کې ټول افریدای قوم راټولیږي او یوه جرګه به وي او د کومه شروع به د امني چې دوی دغه مخه به نسو چې کم دی د امن لپاره مې ګامونه پورته کوو نو یقینا د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانانو چې کم دی لار هم دغه خوښه کړي موږ ډېر خوشحال هم شو د خپله وسه چې کم کمپین دی هغه هم ورته وکړو نن 19 اپریل دی هغه جرګه چې کم دی په کمبرابوت کې روجامه شوله شروع شوله چې کم ویل ته د جرګې اپریټ کوونکي د جرګې سیکرټري او اول خبره خو دا وي چې په جرګه کې سټیجونه نه وي په جرګه کې سیکرټري نه وي مسار یو سړی به خپل تجویز وړاندې کوي خو دلته داسې نه وه دلته داسې وه چې یو کس و هغه د مخصوص کسانو نومې لیکلي وې او هغه به یې راغوښتل او سره چې کوم دی موږ د جرګې له راغلي هم په بلنه وو لکه مطلب بلنه ورته مېلو شوې وه د موږ ملګری نقیب الله چې کوم دی دغه ورته بار بار دغه خبره کوله چې یاره ته د مونو ما ولیکه چې زه خپله خبره وکړم نو هغه سره یې شپ شپ کولو د نه یې ورته دا ویل چې نه د روبالم او نه یې ورته دغه خبره کوله چې یاره مثال خبره چې کوم دی ټوله موږ خبره در کوو نو بالاخره داسې وشول چې ډېر کسان په دا جرګه کې دغه نه مخکې په خپل مخ ودرېدل د سیکرټري د وینو نه بغیر خبره یې وکړه نو مون نقیب الله وویل چې ته هم خپله خبره وکړه چې کله نقیب الله خپله خبره شروع کړله هغه خبره تاسې لږه یې سره وورو افریدیه قومه په دا وطن کې څومره پلیټفارمونه دي زه ته په دا خبره کوم چې دلته 24 فکر کمیټي رو بڑا سیاسي اتحاد دی تیرو سیاسي اتحاد دی تو افریدي قومي جرګه رو تو 24 فکر کمیټي رو خو د هغې باوجود هم د تو په بوډا او په تیرو کې امن نشته د پنجابی فوج کې ګرځي وجه سره وجه دا چې ته تقسیم یې ته چې کوم د مختلفو پلیټفارمونو باندې تقسیم یې نه دلته خبره کوو موږ سره ډېره واضح او کلیر خبره سره کوو چې دا ټول پلیټفارمونه سره یو پلیټفارم لرڅو یو پلیټفارم جوړوو سره به د موږ خپله فیصلې وي دا به د برګیډ د تحصیلدار و دې سي د ډي سي جرګه نه وي کوم ځای باندې چې کومه جرګه دلته جوړېږي محترمو کتونکو تاسې د نقیب الله خبره واورېدله نقیب الله چې کوم دی اول خو چې ودرېدو په دغه باندې د جرګې د اپریټ کوونکو یې طرفه که هغه یې صدر دی او که هغه یې سیکرټري و غږونه شروع شول چې دا ویړ کې کینو دا خبره مه کوي دا ویړ کې کینی دا خبره ما کوي نقیب الله دلته چې کومه خبره کړې او یو زور یې خلکو لا ورکړی چې هغه یې دغه خبره کړې او چې دا جرګه ده یوه قومي جرګه وي دا د یوه زوړه جرګه وي دا د ای سي ډي سي سره د دغې لینک ما وي دا د برګیډیرونو کرنیلونو تابع جرګه نه وي هغې نه پس چې کوم دی په ده باندې یو قسم لا فشار راغللو یو قسم لا چغې سورۍ د هغې نه پس زه ویروچار شم مو ورته ویل مو چې څله نقیب الله کومه خبره کوي په ده کې کومه یوه داسې خبره ده چې دغه بده خبره کړې نو مو لا په ځواب کې دا خبره وکړی شوه چې یاره تاسې د پي ټي ایم والا یو مولا یې سره دا اجازت هم نشته چې دلته مو پي ټي ایم والا لا د خبرې مقام ویل کړو مو ته دا خبره وکړله چې که چیرې دا غونډه سیاسي غونډه وي نو یوه ځوړله خبره وکړه چیرې دا غونډه قومي غونډه وي او د افریدي غونډه وي نو د پي ټي ایم نه بغیر موږ افریدي هم یو موږ شلوباري هم یو موږ دا حق لرو چې موږ دلته خبره وکړو د هغې نه پس بدنظمي په دا صورت سره جوړه شوه چې 80% نه بلکې 90% خلکو دغه خبره کوله چې نقیب الله راودرېږي او خپله خبره ده وکړي شعور راودرېږي او خپله خبره ده وکړي او ډېر خلکو دا رنګ ورکړو چې یاره شعور بدنظمي جوړه کړه او شعور تقریر غوښتو یعنې دلته تقریر مو نه غوښتو زه د خپل تنظیم تابع وم او د موږ د تنظیم د طرفه دا ویلو شوي چې خبره به نقیب وکړي مو دلته په دا جرګه کې دغه خبره کول غوښتل چې نقیب الله ویلوړ دی دغه خبره وورو که خبره یې سمه وي خو خپله صحیح ده که سمه نه وي خپله خبره ده خو هغې باوجود هم چند هغه خلک لکه ټول نه یو 15% دغسې خلک وو چې هغه دای خبرې له نه پرېښو بدنظمي یې جوړه کړه او دا ټوله جرګه یې چې کوم ده ګډه وډه کړه او بیا یې هغې نه پس یوه پروپیګنډه داسې شروع کړه چې دا جرګه کومه ده دا د پي ټي ایم ځوانانو یعنې ګډه وډه کړه هغه الزام یې په موږ باندې راولګولو نو موږ دا واضح پیغام ورکوو که چیرې د بیان تاسې د نقیب الله واورېدلو که چیرې په دا کې داسې خبره وي چې د قوم په مفادو کې نه وو د قوم په نقصان کې نو بلکل ټول افریدي قوم نه مو پیغوړو په ننوت یې ورتګ له هم تیار یو او که چیرې بیا دغه خبرې چې د قوم خبرې وي د وطن خبرې وي او یا د دغې خورې سره چې کم د ظلم جبر روان دی دغه د مخنیوي خبرې وي نو بیا باید چې افریدی قوم په داسې باندې غور وکړي او هغه چند عناصر هغه څو کسان د ټارګېټ کړی شي او واضح کړی شي چې نن یې په دا جرګه کې بدنظمي جوړه کړه او الزام یې په پي ټي ایم باندې ولګولو هدا بعد او بریالي اوسو